بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوب علیہ السلام دل یاد غم جمش دا آبادین کی کلرا بہر شروع آبادین بہر یو جنگڑ بیو لگولا. ایوب علیہ السلام باغی کشتیوں ندی تیرولی سو عمر کی دل تکیر شلو دا ہر علاقی خلق خبر سوچی ہر بیمار انسان خودل تر آگلے ہوئی راگ ایوب علیہ السلام بی پی تکی ناستی چی بی بی گولت دمون خپنشی دا خاون دی ددی دین لرکا سورہ تیرشی. ایوب علیہ السلام بی بی مبارک خاموشوا بیاولا حق خلق رالل وی اید ایوب علیہ السلام بی بی مبارکی کچر دا خاون دی ددی دین بولت للو نم بدکلی نسبی راول استا خاون بپی بانی زخمی کو رحمت بی بی دیر غم جنشولا درخواسی دا اللہ رب الجلال پا حضور کیوں کا کریمات دمون نارادمشی کریمات دمون خفمشی نبی آبادی خلق مندر تنیز دین پریگری. ایوب علیہ السلام خلی بی بی مبارکی بلی بی بی مبارکی بیاوگو تپور تکلو او دا ہر مقام نے بل مقام تبوت لو اگر دیکھی والا جنگڑ جوڑ کرلا. ایوب علیہ السلام بہا جنگڑ کی وقتی رولو رحمت بی بی با گر چاپیرا لاکر کی جکم جے بابا دیوا اگر آبادی لبیزان رسولو او دخل اللہ سخفو خدمت بے کولو دہاگے پا بدل کی بچی سروٹائی ملو شوا ستو آمونا بملو شلو دا ایوب علیہ السلام بی بی با ماجی گفل خاون توا پسی کولا. ایوب علیہ السلام با دا بی بی پا حقی مزدوری بانش پیورا بی پیرولی دا ایوب علیہ السلام دا وجود بیماری ساجی با بیماری وا ایوب علیہ السلام پا وجود مبارک کی سوڑی پیدا شوئی پا وجود مبارک کی زخمون زیاد شوئی اگر زخمون کی سوڑی جوڑی شوئی. کتاب میں کہتو کہ دا ایوب علیہ السلام پا بدن بانی بنورو لگی دا ہر انور رنا بدا ایوب علیہ السلام بدن کی بل طرف تم پزمک لگی دلا. ایوب علیہ السلام کی کلت دل زین پار نشلو دا ہر علاقی خلق بی بانی راگ رحمت بی بی توی خاوند ددی زین بودا. ایوب علیہ السلام بی بی مبارکو لگی دلا. ایوب علیہ السلام دہر زین روان کلو فدشت بیابان کی بلدے کی ولخیم لگولا حلتم ایوب علیہ السلام ملتی رولو رحمت بی بی دغ دین رائے روان شلا اور آگ آبادی تران لوتلا گر چاپیر بکل کی گردی دلا گر چاپیر بعلاقی کی گردی دلا دخل خاوند پار بے خدمت نکول بیورگی دا پیو قربان ران لوتلا او دہاغ کلی علاقی خلق خطی جندلیوا ادا ایوب علیہ السلام بی بیو کور تن لوتلا او پہاغ کور کی دا خدمت دا پار درخواست کئی ناگہان دہاغ کور ترسن وطوئی چھو بی بی تو خما اپی جندل کی تو خدا ایوب علیہ السلام بی بی نو لہذا تو پدی باندی مخبکی گا حسنت زما خاون راشی او غطا ما سرعوین نظم جنبشی مالا بطلاق راکی ما بدکورو شری لہذا کخبکی گنا ستا پسر کی تو لصدر بی مبارکی بی تدہاگ ظلف بوجبانی تد ایوب علیہ السلام دی رخوخوی اے بیدک خبکی گنا نو دا دغی ظلف نیوز و تار مال راکا گلنا دا ایوب علیہ السلام بی بی دا خل سر مبارک نہ پڑھنے لرکلو
هغه زنانه ولکه چې را واغستلا هغه دولت په مبارک چې کوم د ایوب علیه السلام خوښوي د هغه وختونه یې دوه اختراع کړو خو په دې دوران کې د ایوب علیه السلام بیبي په ډړا شوه چې کریمه زه په دې زلفو باندې د خاون خوښومه په دې خاون باندې دې باندې زه خوښه کړې ومه په دې زلفو مبارکو باندې زما خاون مینو خو کریمه ماله ناراضه نه شي ځکه چې ډېرې ورځې شوي دي خاون مې بهر دی او زه د خاون په مېلمستیا کې نن خپلې زلفې قربانومه د ایوب علیه السلام د بیبي مبارکې د سترګو نه اوښکې لاړلې ډېره زیاته غمجنه شوله ډېره زیاته درمنده شوله ډېره زیاته غمجنه شوله ایوب علیه السلام بیبي مبارکه چې کله د دې ځایه را روانه شوله د خپل ناجوړه خاون په طرف باندې راځي کتاب میں کہتے چې د ایوب علیہ السلام د بیماری په باره کې درې اقوال راغلي دي په یو روایت کې راځي چې ایوب علیہ السلام 3 کاله بیمارو په بل روایت کې راځي چې ایوب علیہ السلام 2 کاله بیمارو په دریم روایت کې راغلي دي چې د ایوب علیہ السلام دا بیماری 18 کاله په دې 18 کاله کې ایوب علیہ السلام یوش بم بغیر شبیداری نه تیر کړی په دې 18 کاله کې ایوب علیہ السلام یو ورځ بغیر روزي نه تیر کړی کله کله به ورته بیبي په ژړا شوله ورته به ویل خاونده سره د دومره تکالیفو سره د دومره پریشانۍ سره د دومره غمونو سره د دومره دردونو بیان د الله رب الجلال جل جلاله په دربار کې درخواست نه کوي درخواست وکړي چې الله رب الجلال در باندې خپل کرم وکړي ایوب علیہ السلام خپل بیبي مبارکې ته مخ راواړولو چې او زما بیبي مبارکې تا ته زما عمر معلوم دی چې ما تمام عمر په راحت کې څومره تیر کړی زما پر حق کی 80 کال عمر تیر شوه 80 کال بعد الله رب جلال فما باندې بیماری را وصلا اوس مال حیا را دي زما د بیماری خو 18 کال وشول پرې د چې زما د بیماری